بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. ډیرو محترم و معززو دوستانو، راځو دې خبرې ته چې مجاهده څه ته وایي او امام نووي رحمه الله دلته څو آیاتونه مبارکه راوړي دي. د باب په مقدمه کې ما تاسو دا خبره کړې وه چې د امام نووي صاحب دا عادت دی چې په باب کې لومړی استدلال په آیاتونو مبارکه وکوي، وروسته بیا احادیث راوړي. نو لومړی دې خبرې ته راځو چې مجاهده څه ته وایي. مجاهده ډېرې معناګانې لري. یوه معنا په پښتو کې داسې راتلی شي چې د خنډونو لرې کول، د ازغیو لرې کول د لارې نه، او یا دا ده چې مجاهده ویل کېږي کوشش کول د الله تعالی په لاره کې کوشش کول، دې ته مجاهده وایي. قرآن عظیم شان کې الله تعالی وایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله وایي څوک چې زمونږ په لاره کې مجاهده کوي، کوشش کوي، نو خامخا به مونږ وښیو دوی ته خپلې لارې د جنت به ورته اسانه کو. وان الله لمع المحسنین، او یقینا الله تعالی د نیکوکارو خلکو سره، هغه کسان چې هغوی نیکان وي، محسنین وي، د هغوی ملګری دی. او په دې مجاهده کې د علماء کرامو ډېر اقوال دي. یو قول دا دی چې کچیرته مجاهده، دا لفظ د مجاهدې دا د کافر سره راغی، یعنی په آیات کې یا په حدیث کې د مجاهدې لفظ راغلی و د کافر سره، د کافرانو سره، نو مطلب به ترې دلته جهاد وي، او دغه مجاهده به بیا په توره باندې، په سلا باندې به وي، جهاد فی سبیل الله به ترې مطلب وي. او کچیرته مجاهده د نفس او د شیطان سره راغلی وه، نو بیا ترې مطلب دلته دا دی چې سړی باید د خواهشاتو نه ځان وساتي او د شیطان ونه مني، او دا رقم په دین باندې منګولې لګونکی واوسي. او بل که چېرته یو کس هغه مجاهده په علم کې کوي، علم زده کوي، مدرسې کې، پوهنتون کې قرآن او حدیث زده کوي، نور علمونه زده کوي، نو په دغه علم حاصلولو کې مجاهده کوي، کوشش کوي، نو د دې فایده دا ده چې الله تعالی به په دې علم باندې ورته د عمل کولو توفیق ورکړي. بل کس مجاهده په توبه کې کوي، یو کس نه ګناه وشوله، هغه کوشش کوي د الله په لاره کې، دا کوشش کوي چې دا زر توبه وباسي او الله ته توبه طیب شي، د دې خپلو کړنو نه صرف نظر شي، نو فایده یې دا ده چې الله تعالی به په دې کس کې اخلاص پیدا کوي. دا رقم یو کس په سنت طریقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عمل کوي، منګولې لګونکی د نبی علیه السلام په سنت طریقو باندې کوشش په همدې کې کوي، مجاهده په همدې کې کوي، نو د دې فایده دا ده چې الله به د جنت لارې ورته اسانه کړي. ځکه الله وایي لنهدینهم سبلنا، خامخا به موږ دوی ته خپلې لارې اسانه کړو، وبښیو ورته خپلې لارې. بل کس په صبر کې مجاهده کوي، مصیبت ورته ورسېده، تکلیف ورته ورسېده، دا مجاهده کوي چې زه صبر وکړم او چغې ونه وهم، الله رانه ناراضه نه شي، نو په دغه کار کې مجاهده او کوشش کوي، نو فایده یې دا ده چې دا کس به په آخرت کې بې حسابه جنت ته ځي. او یو کس هغه مجاهده په عباداتو کې کوي، په طاعاتو کې د الله تعالی، نو د دې فایده دا ده چې دا کس نه به ولی جوړیږي، الله به خپل ملګری جوړوي، چې وروسته حدیث هم په همدې کې را روان دی انشاءالله. او دا رقم یو روایت کې داسې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خبره وکړه چې الله زه نه یم مامور کړی په دې باندې چې زه تجار جوړ شم، تجارت کوونکی شم او تاجر شم، بلکې زه الله تعالی دې لپاره را لېږلی یم. قرآن کې آیاتونه دي فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، پیغمبره ته د خپل رب تسبیح وایه او د سجده کوونکو نه اوسېږه. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، د خپل رب عبادت دې تر دې پورې وکړه تر څو درته مرګ نه وي راغلی. نو دغه اساسي کړنې د پیغمبرانو وي چې هغوی به دعوت الی الله طرف ته کوي او عباداتو کې به کوشش او مجاهده کوي. بیا ابن عثیمین رحمه الله وایي چې مجاهده دا په دوه قسمه باندې ده، یو مجاهده د ځان سره ده او یو مجاهده د نورو خلکو سره ده.
کومه مجاهده او کوشش کول او مقابله کول د خپل نفس سره چې دی هغه بیا په دوو قسمو باندې دي. یو د الله تعالی په عباداتو کې دي او بل په معاصیاتو کې دي. د الله په عباداتو کې به ځان سره مجاهده کوي، دا به خامخا وایي چې زه به تهجد ته راجګېږم، کوشش به ډېر کوي، او زه به سحر مونځ په جمع کوم، ماسپښین 5 ټیمه مونځ به په جمع کوم، زه به روژه نیسم، نفلي روژه به نیسم، صدقات به ورکوم، مدرسه کې به کومک کوم، په صدقه جاریه کې به کوشش کوم چې ځان دپاره صدقه جاریه برابره کړم. نور چې کوم اعمال صالحه دي په دې ټولو کې کوشش کوم، دا د ځان سره مجاهده شوه. او بله په معاصیاتو کې مجاهده ده چې دا هم د ځان سره ده. زه به مثلا غلا نه کوم، سود به نه خورم، مسلمان ته به ښکنځل نه کوم، محرماتو د الله تعالی نه به ځان ساتم، چې الله په ما حرام کړي کوشش به کوم چې هغه ونه کړم، اثر ته ونه رسوم. نو دغه شیانو کې کوشش کول، مجاهده کول، دا مجاهده د نفس سره ده، البته په معاصیاتو باندې. دا یو قسم د مجاهدی شو چې علامه ابن عثیمین صاحب وایي چې د ځان سره مجاهده ده او په دوه قسمو وویشله، چې یو په عباداتو کې ده او بل په ګناهونو کې ده. دواړو کې باید سړی کوشش وکړي چې عبادت ترسره کړي او ګناهونو نه ځان وساتي. دوم قسم د مجاهدی هغه د بل چا سره ده، د ځان سره نه، د بل چا سره. بیا دا د بل چا سره مجاهده چې د غیر سره ده، یا به د کافر سره وي، یا به د منافق سره وي، یا به د بدعتي سره وي، مشرک سره، د خلکو سره به وي. مجاهده د کافر سره دا په توره باندې کیږي، په توپک او سلا باندې کیږي. هغه کافر چې هغه د الله او د رسول دښمن وي، د دین دښمن وي، د اسلامي احکاماتو د نفاذ دښمن وي، د هغوی سره باید جهاد په سلا باندې وشي. لکه قرآن کې الله تعالی و نبی علیه الصلاة والسلام ته یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، پیغمبره ته د کفارو سره جهاد کوه، د منافقینو سره، او دوی باندې سخت اوسېږه، زړه دې پرې نرم نه کړې، دوی باندې هغه همدردي دوی سره مه کوه، بلکې ورسره وجنګېږه. البته د کافر سره جهاد په سلا باندې ده، د منافق او بدعتي سره جهاد په ژبه باندې ده. هغوی سره به مناظره کوي، هغوی به په ژبه باندې په استدلالاتو باندې به هغوی پړکوي او حق طرف ته به ورته دعوت ورکوي. نو دا د مجاهدې په باره کې خبرې دي. نور آیاتونه مبارکه هم دغه امام نووي رحمه الله راخیستي دي. یو آیات دا دی واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا، پیغمبره د خپل رب نوم دی یاد کا او کامله رجوع دی الله تعالی ته کوه، الله ته رجوع کوه. بل ځکه راځي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، څوک چې د یوې ذرې په اندازه باندې نیک کارونه وکړي وبه ګوري، او که شر کار کوي د یوې ذرې په اندازه باندې هغه هم په قیامت کې ګوري، د هغې بدله به ګوري په قیامت کې. او دا رقم بل ځکه راځي وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، کم کارونه چې تاسو د خیر د ځان دپاره کړي په دنیا کې د الله سره به پیدا کوي په آخرت کې، دا به الله تعالی تاسو دپاره ساتلی. او د الله چې ده هو خیرا و اعظم اجرا، الله ډیر ښه ده او دغه نیک اعمال چې دي دا ښه دي، و اعظم اجرا، او الله جل جلاله ډیر اجر ورکوونکی ذات دی چې خلکو ته پوره اجر ورکوي. وما تنفقوا من خیر فإن الله به علیم، کوم کارونه چې تاسو د خیر نفقه کوم څه کوئ نو الله تعالی په هغې باندې پوه ده. نو دا څو آیاتونه مبارکه امام نووي صاحب دلته په دې باب کې لګولي وو، او انشاءالله چې تاسو به مجاهده پیژندلې وي او د هغې اړوند خبرې به هم پیژندلې وي. الله دې موږ او تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.